بیا هم زه مسلم وردګ یم غواړم چې تاسو ته د آلماني ژبې د A1 نیوو د محاورې بخش دوهم درس لومړی ویډیو چې د Treffen im Café په باره کې ده تاسو ته وړاندې کړم. د Treffen im Café یعنی ملاقات یا لیدنه کول im Café په کافې کې. کافې څه ته وایي؟ کافې یو خو موږ تاسو دوه لرو مخکې به هم تاسو ته کلمه زیاته اورېدلې وي کافې په دغه دی مثلا دا په KAF دوپلت A باندې لیکل شوی دی. دا کافې معنا قهوه او دغه کافې چې ده که تاسو لیدلي وي د آلماني ژبه نه هر کورس او یا هم مکتب او یا ښوونځی او یا هم پوهنتونونو کې تاسو لیدلي وي یو کانتین موږ تاسو کانتین ورته وایو کانتین رقم شامل وي. هغه کانتین یا دوکان یا هم کیفې ورته وایي هغه ته چې په هغې کې نوشیدني شیان یعنې د څښاک شیان که کوکاکولا وي، پیپسي، جوسي، انرژي او نور داسې شیان وي چې د هغې د څښلو دپاره او یا هم پکې بسکوټ او یا کیک داسې شیان پکې وي خرڅېږي هغه ته کیفې وایي. همغه کیفې یعنې دا یو انګلیسي هغه دی په آلماني کې هم ورته کیفې وایي. نو دلته په کیفې کې یا په مثلا په کورس ښوونځي او یا هم په پوهنتون کې دغسې یو کیفې ده په هغې کې لیدنه کول یا Treffen ملاقات یا لیدنه کول یعنې دا کافې قهوې ته وایي او دا کیفې هغه دوکان یا کانتین ته وایي او په تلفظ کې یو شان دي خو په سپیلینګ کې فرق کوي. سپیلینګ کې فرق کوي او معنا کې فرق کوي. ښه هیله ده چې په دې مو سر خلاص شوی وي. راځو دلته وایي چې مثلا دوه دانې محصلې یا زده کوونکي دي چې یو سایمه نومیږي او بله هم خدیجه نومیږي. اوس راځو دلته وایي چې خدیجه ناسته ده په کافې کې یو میز ته ناسته ده په څنګ کې ورسره یو چوکۍ هم خالي ده. نو دلته اوس یعنی تر اوسه پورې آرډر نه دی ورکړی چې څوک ورته د څښاک یو شی کوکاکولا انرژي یو شی راوړي نو آرډر ورکوي. په دې ځای کې یا په دې وخت کې یو بله محصله یا زده کوونکې چې هغه سایمه ده سایمه راغله. سایمه ورته وایي چې Entschuldigung یعنی بښنه غواړم. ګورئ دوه ډوله Entschuldigung موږ لرو. یو موږ تاسو مثلا په پښتو کې هم وایو چې یو ځای ته لاړ شو مثلا بښنه غواړم آیا تاسو دا کار کولی شئ یا یو بیا وروسته د هغې نه تاسو یو پوښتنه کوئ یعنې د یو چا توجه ځان ته رااړول. مثلا په انګلیسي کې موږ تاسو لرو excuse me بښنه غواړم یا یعنی یو موږ تاسو هغه بښنه لرو چې یو غلطي وکړو د هغې نه وروسته یو چا نه بښنه غواړو چې زه بښنه غواړم هغه ځان ته یو کلمه ده یا یو جمله ده ځان ته ویل کېږي خو هغه کلمه یا جمله چې موږ تاسو وایو چې د یو چا توجه ځان ته رااړول پرې غواړو هغې دپاره موږ تاسو Entschuldigung استفاده کوو. راځو دلته اوس Entschuldigung سایمه ورته وایي Entschuldigung ist Herr noch frei خدیجه ته وایي چې د هغې ته څنګ یو چوکۍ خالي ده ورته وایي چې آیا دا چوکۍ اوس هم خالي ده. دلته خدیجه ورته وایي چې یا klar bitte وایي هو klar یعنی هو واضح یعنی klar اصلا دې واضح په معنا باندې ده خو دلته موږ تاسو کولی شو چې هو یعنی یا klar دلته ټول یو د هو معنا ورکوي یا klar bitte وایي هو مهرباني وکړئ. sind Sie auch im Deutschkurs خدیجه د سایمې نه پوښتنې کوي وایي آیا تاسو هم د آلماني ژبې په کورس کې یعنی د کورس په کیفې کې ناست پوښتنه ځینې کوي چې تاسو هم دلته په دا کورس کې یا درس وایي. دلته سایمه ورته وایي چې یا im Kurs A1 وایي هو زه په کورس کې یم په A1 لیول کې د ایو لیول کې ich heiße سایمه.
ښه Ich heiße Saima وایي د ما نوم دی سایما Ich komme aus Schweiz او زه د شوایц هغه ته وایي سویټزرلینډ ته وایي سویټزرلینډ ته شوایц وایي یا شوایц دلته اوس ورته هغه وایي خدیجه ورته وایي Ich bin Khadija Gol aus Türkei وایي زه خدیجه ګل یم د ترکیې نه یعنې د ترکیې یم زه خدیجه ګل د ترکیې دلته سایما ورته وایي Was trinken Sie Was trinken Sie وایي تاسو غواړئ څه شی وڅښئ هغه ورته وایي چې Apfelsaft وایي غواړم چې د مڼې جوس یا د سیب جوس زفت شربت ورته وایي تاسو کولی شئ مثلا دلته ولیکئ چې د اپل په ځای باندې Orangen ولیکئ Zitronen ولیکئ بنانا زافت ولیکئ یعنی زافت جوس ورته وایي او کولی شئ تاسو دلته د دغه نامه په ځای چې اپل ما لیکلی دی په ځای بنانا ورکئ Orangen ورکئ Zitronen ورکئ Orangen نارنج ته وایي یا بل چې دی Zitronen لیمو ته وایي بنانا هغه ته وایي کیلې ته وایي یعنی دا ورسره یو ځای کړئ او جوس ځینې جوړیږي د هغه شي جوس ښه دلته دا ورته وایي نو اوس دلته خدیجې وویل چې زه د سیب جوس څښم اوس دلته هغه د کافې خدمتګار چې کوم دی هغه ورته ولاړ دی اوس دوی ورته وایي zwei Apfelsaft bitte یعنی دوه د سیب جوس راوړه مهرباني وکړه ښه راځو په دومه وروسته بیا دوه نورې هغه دي محصلین یا متعلمین ووایو او یا هم د کورس شاګردانې دي دلته وایي چې لینا یو لینا نومیږي او بله کاتیا نومیږي لینا چې ده Grüß dich Katja da sind Bilal das sind Bilal und Saira یعنی کاتیا ناسته ده په کافې کې او لینا ورسره بلال او سایرا راغلل اوس لینا کاتیا ته وایي چې Grüß dich یعنی سلام تاته Grüß dich سلام ته وایي Grüß dich سلام کاتیا ته وایي سلام Das sind Bilal und Saira او بلال او سایرا د لینا سره دي دا کاتیا ته وایي چې دا بلال دی او دا سایرا او دلته ورته وایي چې کاتیا ورته وایي Hi woher kommt ihr یعنی وایي دوی د کوم ځای دي Wir kommen دلته بلال او سایرا ورته وایي چې Wir kommen aus Afghanistan وایي موږ یو د افغانستان und du او کاتیا ته وایي او کاتیا وایي ته د کوم ځای یې او یا هم تاسو یعنی که چیرې پوښتنه کول غواړئ یا هم داسې پوښتنه کولی شئ چې und دلته Wir kommen aus Afghanistan und woher kommst du او کاتیا ته وایي چې ته د کوم ځای یې کاتیا ورته وایي چې aus den USA وایي زه د USA د امریکا د متحده ایالاتو یم دلته Was möchtest du trinken لینا کاتیا ته وایي چې ته څه شی غواړې چې وڅښې Was möchtest du trinken möchtest یا möchtest du یعنی غواړې چې څه شی وڅښې Was معنا څه شی möchtest معنا غواړې du trinken چې ته وڅښې هغه ورته وایي چې کافي وایي زه غواړم چې کافي یا قهوه وڅښم یا دلته دا ورته وایي چې یا ich auch وایي هو زه هم غواړم دا قهوه غواړم او بل کاتیا ورته وایي چې یا دلته دا ورته وایي چې ich auch وایي زه هم دلته دا ورته وایي چې یا bitte وایي مهرباني وکړئ او اوس نو دی یو لینا وه دوه نفره دا دي او یو هم کاتیا ده 4 نفره
نو اوس دې کافې خدمتګار ته وایي چې "Vier Kaffee bitte". نو وایي چې 4 دانې قهوې موږ ته راوړه، مهرباني وکړه. اوس راځو دلته موږ تاسو مهم هغه وایي چې "Zahlen und zählen". zahlen معنا پیسې ورکول یا پرداخت کول یا په انګلیسي کې pay. چې موږ تاسو د یو شي دپاره pay کوو یا پیسې ورکوو. او zählen حساب ته وایي. اوس موږ راځو یعنې پرداخت کول او حساب. اوس راځو دلته موږ تاسو لومړی د الماني ژبې حساب زده کوو. په حساب دپاره مهم په د الماني ژبې حساب ټول نه مهم اول باید زه تاسو ته دا باید ووایم چې د الماني ژبې حساب لکه د پښتو ژبې حساب داسې دی. مثلا په پښتو ژبه کې موږ تاسو وایو چې کله موږ تاسو مثلا 30 وایو، د 30 نه وروسته مثلا وایو چې 1 اول 1 وایو بیا 30. مثلا وایو چې 2 اول 2 وایو بیا 30. او په انګلیسي کې که موږ تاسو وایو چې 32 نو وایو چې 32 اول یې دغه 30 وایو بیا 2 ورسره وایو، یعنې هغه یې وایو څه ورته وایي مخالف د یو بل که نه. مثلا پښتو کې لومړی موږ تاسو 2 وایو یا په الماني ژبه کې هم عین شکل دی. لومړی موږ تاسو 2 وایو او بیا هغه د 30 هغه ورسره وایو. لومړی 2 وایو بیا د 40 مثلا وایو چې 45 اول 15 وویلې بیا هغه د 40 کوم خانه یا حساب چې دی هغه ورسره کوو. خو په الماني ژبه کې هم عین شکل لکه د پښتو ژبې داسې حساب دی. نو اوس راځو صفر ته چې دی په الماني ژبه کې 0 وایي. په اعدادو هماغسې لیکل کېږي، په تورو بیا دغسې شانتې لیکل او ویل کېږي. نو لومړی دلته وایي چې 1 اول ته یا یو ته 1 وایي، صفر ته 0، یو ته 1، 2 ته 2، 3 ته 3، 4 ته 4، 5 ته 5، 6 ته 6 او 7 ته 7، 8 ته 8، 9 ته 9، 10 ته 10. اوس د دې نه وروسته بیا 11 ته 11 او 12 ته 12. د 12 نه وروسته بیا کوم څه چې ما تاسو ته دلته مثلا ویل چې اول مثلا وایي چې 3 او بیا مثلا 14. اول 3 عدد وایو لکه د پښتو ژبې 14، یعنې اول هم 3 وویلې بیا 10. 14 دلته هم اول 3 او 10 ورسره یو ځای کوي 13. دلته یې ګوره 13. دا دریم راواخیستل د دې سره مې یو ځای کړل 13. اوس همدغسې 4 اول وایه 4 او 10 ورسره یو ځای کړه 10. 14. 15 دلته مثلا 15 دا راواخله او دا 10 سره یو ځای کړه 15. مثلا په پښتو کې وایي چې 15. دلته هم 5 10 راواخله 10 ورسره یو ځای کړه 15. او دلته بیا هم 14 دی 14. په پښتو کې هم اول 6 وایي بیا 10 ورسره وایي. دلته هم 16. همدغسې 17. دلته دا 7 دی، دا ان دلته نه ورسره وایو 17. بیا همدغسې راځو 18، 19 او بالاخره 20 ته 20 وایي. ښه 20 او د هغې څخه وروسته بیا هم وروسته د 20 څخه بیا هم اول عدد او وروسته بیا 20 ورسره وایي. مثلا 1 und دلته بیا د دې څخه وروسته یعنې د 20 څخه وروسته بیا لږ بل تغییر پکې شته چې هغه راځو موږ تاسو د محاورې بخش د 2م درس په 2مه ویډیو کې واضح کوو او تاسو ته یې نور تشریح کوم. بیا هم د پاتې درس دپاره او بلې ویډیو دپاره زموږ سره اوسئ.